د قرآن کریم یو څو پټ رازونه د ځمکې او همدارنګه د سیرس ستوري په نامه یو ستوری دی چې ساینسدانان وایي د دغې ستوري او د ځمکې ترمنځ فاصله 861 سنټي نوري کاله ده چې الله تعالی د همدغې ستوري په اړه په قرآن کریم کې یادونه کړې ده. الله تعالی د سورة النجم په لومړي آیات کې د ستوري یادونه کړې او همدارنګه بیا د همدغې سورت په 11 آیات کې بیا د ځمکې یادونه کړې ده چې دغه ستوري د نامه د ذکر کولو څخه تر بیا د ځمکې د نامه تر ذکر کولو پورې 861 حروف موجود دي. نو عجیبه خبره خدا ده چې د حروفو شمیر د ځمکې او همدارنګه د سیرس ستوري ترمنځ چې کومه فاصله موجوده ده دغې د اندازې سره یو شان ده. مطلب د سیرس او د ځمکې ترمنځ چې کومه فاصله ده هغه هم 861 سنټي نوري کاله ده چې الله تعالی د پټ راز په قرآن کریم کې ایښی دی. همدارنګه یو بل پټ راز د قرآن کریم تاسو ته په ګوته کوم. الله تعالی د سورة الکهف په 9 آیات کې د اوسپنې یادونه کړې ده چې د قرآن کریم د پیل څخه تر بیا د دغه آیاته پورې چې په کوم آیات کې د اوسپنې یادونه شوې ده د آیاتونو شمیر 15000 او سل دی چې ساینسدانانو په اوسني وخت کې یو څېړنه ترسره کړې. ساینسدانان وایي په ځمکه کې په 15000 او سل کیلومتر په ژوروالي باندې اوسپنه موجوده ده. مطلب په ځمکه کې 15000 او سل کیلومتر په ژوروالي باندې اوسپنه راټوله شوې ده. سبحان الله، دا یو بل پټ راز و چې الله تعالی په قرآن کریم کې ایښی و. قرآن کریم هغه کتاب دی چې ډېر بلا رازونه پکې پراته دي خو مګر انسانان ترې عاجز دي. هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي در سره یې لایک کړئ او د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره عبدالرحیم حناني سره اوسئ. زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ.